د تشخیص د وسایلو کمښت، د مسلکي متخصصینو نشتوالی، د کیموتراپي او رادیوتراپي د مجهزو مرکزونو نشتون او د درملنې درانه لګښتونه ټول هغه خنډونه وو چې زرګونه کورنۍ یې د خطرناکو سفرونو له لارې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته اړ کړي. د تیرو 20 کلونو په دوران کې د جمهوریت په روغتون کې موږ د 20 بسترونو په ظرفیت باندې په لومړي ځل د عامه روغتیا وزارت یو ور جوړ کړ د سرطان د ناروغیو چې د هم تقریبا ابتدایي او ثانوي ډول باندې خدمات ارزه کول او ټول د هیواد د سرطان ناروغان هم دغه ځای ته راتلل. دغه 20 بستر په ټول هیواد کې دا کافي نه و له شکه پرته، ځکه زمونږ نفوس ته په کتو او د دې سرطان واقعیتو ته په کتو چې زمونږ ستاسو هیواد کې د ناروغان دي دا فوق العاده کم بسترونه او د دې وجه خلک مجبوره کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. همدا علت چې کچېرته موږ خپل طبي مهاجرتونو ته هغه وخت کتلی وی نو زمونږ تر ټولو ډېر ناروغان چې بیرون ته بتلل هغه د سرطان ناروغان وو. او علت یې همدا چې دلته یوازې په ټول هیواد کې موږ 20 بستره دغه لرو فعال بسترونه د سرطان دپاره لرل.